اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو په دا برابر د څنګه کولای شو کمپیوټر ته اټو ډرایور وکړو. لومړی ویډیو په دا برابر و چې څنګه کولای شو د سی ډي څخه یو ایسو فایل جوړ کړو. دویم ویډیو بیا په دا برابر و څنګه کولای شو هغه ایسو فایل واخلو بیا په فلش کې رائټ، او دریم ویډیو بیا دا و څنګه کولای شو په فلش کې رائټ سوی وینډوز و کمپیوټر ته انسټال کړو. نو دا د موږ کمپیوټر ته وینډوز انسټال کې هغه ویډیو مې هم درته جوړ کړل. نن ویډیو په دا برابر د څنګه کولای شو کمپیوټر ته اټو ډرایور انسټال کړو. د اټو ډرایور د انسټالولو لپاره باید تاسو سره اټو ډرایور وي. زه راځم دلته زما څخه د هارډ ډیسک اټو ډرایور دی، دلته پروګرامونه ورته انتخابوم. کله چې پروګرامونه انتخاب کړل دلته اټو ډرایور د دې اټو ډرایور سټپ زه زموږ ټیلیګرام په ګروپ کې هم پورته کوم. تاسو کولی شئ د هغه ځای څخه یې هم ډاونلوډ کړئ. په دغه اټو ډرایور به ډبل کلیک وکړئ. کله چې په دې ډبل کلیک وکړئ په دغه اول دانه به هغه اټو ډرایور به ډبل کلیک وکړئ. کله چې په دې ډبل کلیک وکړئ نو تاسو ته دغه رقم صفحه خلاصي. کله چې تاسو دغه رقم صفحه خلاص کړله تاسو به په دغه د جمع په نشان چې ما په دغه جمع په نشان باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ بیا به پر دغه ځای د ویکټور علامه چې ما ورته ورکړل په دغه ځای باندې به ډبل کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې ډبل کلیک وکړئ نو تاسو ته صفحه درته خلاصي وي. آیا غواړئ چې اټو ډرایور انسټال کړئ؟ زه ورته وایم و یس ور ووایئ. کله چې مو یس ور ووالئ تاسو دا صفحه خلاصي. دلته هغه اپلیکیشنان درته ښکاره کوي کوم شیان چې ستا کمپیوټر ته نه انسټال شوي. ما کمپیوټر ته مخکې اټو ډرایور ورکړی و نو اوس فلحاله ګرد شاون انسټال چې دغه دوه نشان نه دي انسټال. نو زه دلته انتخابوم سلیکټ آل. دلته به په سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ. کله چې په سلیکټ آل کلیک وکړئ دلته به په انسټال کلیک وکړئ. کله چې په انسټال کلیک وکړئ اتومات اټو ډرایور دا هغه شاون انسټالوي کوم شان چې په وینډوز کې نه انسټال شوي هغه پاتې شاون انسټالوي. نو دا د پروګرامونه انسټالیږي. دا دی انسټال شو. مثال اټو ډرایور یې څه وخت نیسي تاسو به نفس نه ورته تنګوئ. کله چې انسټال شول دی به کینسل کړي، دی به هم کینسل کړي. نو دا و چې څنګه کولی شو کمپیوټر ته اټو ډرایور انسټال کړو. دا جو چې تاسو له دغه ویډیو څخه یو شی زده کړي وي. که مو له دغه ویډیو څخه یو شی زده کړي وي نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ چې موږ هره نوې ویډیو جوړوو لومړی تر تاسو پورې در ورسیږي.